میاشتنۍ غونډه کې ټول راغلو ملګرو ته ښه خیراتي او هرکلې. زموږ نننۍ غونډه د خصوصي نوعیت په دې باندې ده چې زموږ د ستر شاعر بستان الدین بستان صاحب د کتاب مخکتنه هم ده او ورسره هغوی په فن او فکر باندې خبرې هم دي. د هر محفل لپاره د آغاز د ټول ناول د تلاوت کلام د پاک نه کېږي. د تلاوت لپاره زه بلنه ورکوم عزیز تراب داخلي صاحب ته چې هغوی راشي تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جزاك الله جزاك الله. دا عزیز تراب داخلي صاحب چې زموږ غونډه یې په تلاوت کلام پاک مخوره ده او د روایت تر مخکې د هرې غونډې لپاره د یو صدر ضرورت وي. نو زموږ د نننۍ غونډې صدر مشهور شاعر ډاکټر ساغر یوسفي صاحب دی، خو هغوی لا نه دي رارسېدلي. موږ سره د مشر مېلمه په حیث باندې بستان الدین بستان صاحب دی، د هغوی د کتاب مخکتنه به کوو. لومړۍ برخه موږ د مخکتنې لپاره ټاکلې ده. د دې د آغاز لپاره زه ظاهر شاه زاهد صاحب ته خاص کوم چې هغوی راشي او راغلو مېلمنو ته هرکلی هم وایي. د جرګې په حواله باندې یو څه خبرې وکړو. بسم الله الرحمن الرحيم. ټولو مخکې ټول راغلو مېلمنو ته السلام علیکم. ډېره مننه کوم د ټولو هغه راغلو مېلمنو چې د بستان الدین صاحب د کتاب د مخکاتنې په سلسله کې راغلي دي او بیا د همنوا پښتو ادبي جرګې له هغه ملګرو مننه چې د یو داسې لوړ شاعر د کتاب د مخکاتنې دپاره هلې ځلې کړي دي، ملګري راغونډ کړي دي او بستان الدین صاحب ته یې د درناوښت ورکولو هڅه کړې ده. زه یو ځل بیا د زړه د تله ټولو راغلو مېلمنو ته، قربانو ته، همزولو ته، مشرانو کشرانو ټولو ته د زړه د تله هرکلی وایم. د جرګې په حواله به زه دا ووایم چې مونږ په هره میاشت کې یو پروګرام کوو او په هغې کې د پښتونخوا د مختلفو جرګو ملګري راغواړو، د یوې جرګې ملګري په هغې کې مونږ په خصوصي توګه راغواړو او د دې لپاره یې راغواړو چې د همنوا پښتو ادبي جرګې داخل پایان د عهدهدارانو سره د هغوی تعارف وشي، یو بل وپېژني او د یو بل
د مرام او مقصد نه خبردار شي. نو خبرې اوږدومه نه، ځکه چې وخت ډېر په تیزۍ سره روان دی، تېرېږي او ملګري ډېر دي. نو زه خپلې خبرې په دې ځای ختموم او یو ځل بیا د ټولو ملګرو د راتلو شکریه ادا کوم. الله دې قدر وکړي، د ټولو احترام او مننه. والسلام. دا اوس ظاهر شاه زاهد صاحب چې موږ د راغلو مېلمانو ته هرکلی وکړي او د جرګې په کار او جار باندې لنډ مختصر او جامع خبرې وکړي. زه به اوس بلنه ورکوم انعام الله مجروح صاحب ته چې هغوی راشي او د بوستان صاحب موږ ته باندې بله مقاله ووایي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د ټولو نه اول خو راغلي مېلمانه او قربانه ټولو ته په جمع سره هرکلی او پخیر راغلي یم. ټول ستړي مه شئ او پخیر راغلي. څنګه چې دې ملګرو وویل چې وخت ډېر په تیزۍ سره روان دی، دې باندې ما یو څو خبرې لیکلې دي. د وخت د تقاضو مطابق څو خبرې کوم هغه د اوږدو اوږدو کیسو وخت تېر شوی دی. هر سړی دومره په منډه دی چې څوک خپل سر ګرولو ته هم نه ښکارېږي. زه کوشش کوم چې خپلې خبرې په مختصر الفاظو کې راغونډې کړم، ځکه چې وخت ډېر قیمتي دی او دومره قیمتي دي چې څوک به یې یوه لحظه هم په هېڅ یو قیمت وانه کړي. کومو خلکو چې د وخت قدر نه دی کړی، هغوی لکه د مچ خپل لاسونه مروړي خو هېڅ هم په لاس نه ورځي. ځکه خو عبدالرحمن بابا فرمایي تېر صحت په مثال مړی د لحد دی، مړي چا دې ژوندي کړي په ژړا. د هر چا خپل خپل سوچ دی، هر څوک د خپل سوچ په بنیاد خبره کوي. مطلب یې د عقلمند او د پوهه خاوندانو نه دی. هغوی خبره وړه کوي خو مقصد پکې ډېر وي، لکه سمندر په کوڅه کې بندول. دغه د عقل او د پوهې خاوندان څوک دي؟ دغه شاعران دي. عبدالله بابا په دې هکله فرمایي چې پیدا که عبدالله وي په قدیمه زمانه کې، شاهانو به د نوم دپاره ځان سره ساتي. موږ که سوچ وکړو په نن وخت کې په دې سنګینو حالاتو کې د خپل روزګار او د نورو ډېرو کارونو سره سره شاعر د خپلې ژبې خدمت هم کوي او په هغه شاعرانو کې یو زموږ ساده باده بوستان صاحب هم دی. په داسې حالاتو کې یې دومره د وخت د خپلې پښتو ژبې خدمت لا ورکړی دی او کتاب یې چاپ کړی دی. مونږ دعا کوو چې الله تعالی دې ورله نور هم همت او توفیق ورکړي چې د پښتو ژبې خدمت په حقه غاړه وکړي. آمین ثم آمین. ګرانو ملګرو، زه خپلې خبرې اوږدوم نه، ځکه چې وخت مونږ خبرو کې چې ډېر قیمتي دی. زه خپلې خبرې په خپل یو شعر راغونډوم. اغیارو ته په ډاګه دا یوه خبره وکړې، اغیارو ته په ډاګه دا یوه خبره وکړې، پښتو به وي ژوندی تر هلې پورې چې ژوندي یو. تاسو ډېر ډېره مننه انعام الله مجروح صاحب چې تاسو د وخت د قبیله کبله د بوستان صاحب په کتاب څو مختصره خبرې وکړې.
موږ راځو د مخکتنې مرحلې ته د دوستانو دین دوستان چې زمونږ پښتو ادبي ټولنې سره دی زه د همنوا پښتو ادبي جرګې داخل پایان ظاهرشاه زاهد صاحب ته خبره بلنه ورکوم چې هغوی راشي او د ګلونو د هار بوستان صاحب ته ورته ولاړ زاهد صاحب ته پاتې چې هغوی عطا الرحمن رحماني صاحب ته خیال کوئ یار ملګري راپاتې چې د کتاب د عام هلته رجي هلته لږ مهرباني وکړئ داسې لږ کیمرې ته مخامخ کېږئ چې موږ ته هم نه وګوري مجلو صاحب ته پاتې چې هغوی بوستان صاحب ته دستار په سر کړي ټول راځي داسې راځي ټول راځي پکې راځي अब ټول واپس ही करें यार څه دلته راوړي راځي هلته ورشه تم ماشومه ده ما هلته ورشه لږه مېلمه دې پناه کو لږ ته کښېنه خیر دی بس صحیح شو لږ داسې شو صحیح شو دا دین او تصویر هم اول وږي دا کتاب د تیاری کتاب دنیا سے راځي کتاب دغه مایک لږ راوال ونیسه ورته لاسونه مې وکړه
دا بوستان صاحب شعري مجموعه لارې څارلو مې نظر وکړو د مردان د انتظامي امورو د ځوانانو د انتظامي امورو د انتظامیه د هغه چاپ شوې ده او دا ډېره خوشحالي خبره ده چې په سرکاري توګه باندې زموږ د ژبې څه ناڅه حوصله افزایي وشي د مردان همنوا پښتو ادبي جرګه داخل پایان مقام د مردان د ځوانانو د امورو د لوی انتظامیې مننه کوي چې هغوی د شاعرانو او ادیبانو دومره خیال وساته او کتابونه یې چاپ کړل او دا پکار ده چې د نورو زندو هم دغه رنګې کتابونه د شاعرانو او ادیبانو چاپ شي صرف دا کتاب نه دی د مردان د ډېر نورو شاعرانو هم کتابونه چاپ شي هغوی ته هم دا جرګه مبارکي ورکوي زه به اوس محمد نعیم صادق صاحب تپاس کوم چې هغوی دا چاپ کاغذ باندې کتاب خو ما د بوستان صاحب سټډي کړی نه دی نه مې کتلی دی بهرحال اوس خو مې خیر یو ورځ زه به وایم چې بوستان صاحب د ډېر وخت نه پېژنم او ډېر ښکلی لیکوال دی ډېر ښکلی شاعر دی دا د ملا هم ډېر ښکلی کوي په هر هغه باندې لیکل کوي خو زه په دې کتاب کې ما داسې څه غلطۍ ولیدل نو دې غلطي نه زه په دې باندې هغه خلک روان کومو چې د دې کتنه کړې کمزوري نقطه د کمزوري نقطه د کتاب کتنه کېږي دا د دوو کسانو کړې ده غمګین معیاري او بل دې مهراندیش دا ډېر ښه نامور شیان دي خو زه لکه دا ډېره د هغه خبره ده افسوس خبره ده چې په دې باندې هغې نظر نه دی اچولی او دا یې کتلې نه دي چې دا یو غلطي نه دي چې ډېره غلطۍ دي خو بوستان صاحب ګرم نه دی دا د بوستان صاحب غلطي نه ده که دا خو د سرکاري توګه باندې چاپ شوی دی او کمپوزینګ چې شوی د هغې کتلې دي بهرحال زه هم فکر په کار چې په دې باندې نظر اچولی او د دې دعا کړې ده ځکه دا کتاب خو لکه یوازې د یو کس څخه کور دی دا خو لکه ټول پاکستان کې خپور شو ټول خلک یې بهرحال ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې زه لپاره داسې راکېږي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا د ټولو راغلو مېلمنو ملګرو شکریا ادا کوم چې زما ته دومره عزت راکړو زما دپاره دوی دا دونه هڅه وکړه دلته راغلو نو الله پاک دې دې عزت وکړي بل د کتاب د کمپوزینګ چې کوم دي نو دا شوي و او د دې کره کتنه هم شوې وه بدقسمتۍ نه دا د امکانو لاسته ورغلی پرس والا ده نو هغې بیا په ټکي پوهېده نه د سړي خپله ژبه وي نو هغه پکې روانه خبره سمولی شي دا امتحان نو به د هغې هغه خپله سمه خبره روانه کړې ده نه دې سره دغه نه نو په دا وجه باندې کې دا غلطۍ تقریبا زما کې د 18 صفحې نه تر 122 صفحې پورې چته پکې ټکي پرې کړې دي چته پکې د پې په ځای باندې یې لیکلې ده نو زه خپله پې باندې هغه یم شوی کار دی هم بس داسې که نه او کوشش کوو چې انشاءالله دا دوباره چاپ کړو بیا څه مواد نور هم پاتې دي نو دا بیا په خپله خرچ وکړو بیا به انشاءالله داسې
ملا مجروح صاحب چې هغه زمونږ د جرګې عهدیدار هم دی او هغه زمونږ د افهام دې طرف ته راوګرځولو چې هغه د بستان الدین بستان صاحب کتاب چاپ دی او هغه له مخه کتنه کوو. یو خو په دغې باندې ډېر زیات خوشحال شوم. د کتاب همنوا پښتو ادبي جرګې ته د تحفې په طور باندې بستان صاحب رالیږلی و. نو کله چې مونږ هغه وکتو ظاهر صاحب سره زه دوکان کې ناست وم نو ډېر زیات خفه شوم ځکه چې د اسلوب او کلام چې دی د بستان الدین بستان صاحب هغه ډېر ښکلی دی، ډېر زړه راښکونکی دی. خو چې کوم نقصان دی چې اوس څنګه وضاحت وکړو چې دا د امکیانو په لاس ورغلی نو چونکې هغې خو اهل زبان دي نه نو بیا هغې کې زموږ املا دا ډېر مصیبت جوړ شو. خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې ما ته مجروح صاحب بیا وروستو کې ووایي چې یاره د دې هغه کوم کتابت والا چې سیز دی هغه دوی ته ملاو شوی دی او نیکسټ چې د دې کوم ایډیشن راځي نو هغه به په کره املا کې راځي. بیا ما هغوی ته یو مشوره ورکړه او زه به هغه خبره درته وکړم. بستان الدین بستان صاحب هم ناست دی. ما وایي چې یو خو د اکاډمي ادبیات پښتو چې کوم مقرر معیار دی هغه 220 صفحې دی او کره بړهګلې املا ده. نو ما وایي چې دا دواړه څیزونه دې برابر کړی شي. الریډي یو کتاب اول خو زه چې څنګه پښتونیار هلال صاحب وایي زه د دغه ضلعي انتظامي ډېره شکریه ادا کوم ځکه چې د مونږ ټول تاسو ټیکس ورکوونکي خلک یو د حکومت په دغه ټیکس باندې زموږ او ستاسو دومره حق دی لکه چې څنګه پې د دې سیاستدانانو حق دی. نو مونږ شاعرانو پکار دی چې کومه دا توجه دوی ورکړه ډېره لیټ یې ورکړه خو مننه یې کوم چې بیا یې هم یو قدم پورته کړو. نو اول خو د دوی ضلعي انتظامي شکریه ادا کوو. بیا نقصان چې کوم شوی و نو هغې وضاحت خو دوی وکړو. خو زه وایم چې نوی ایډیشن راځي نو دا کتاب دی په دغه صفحو کې او کم از کم په دغه املا کې نه چاپ کېږي چې څنګه معیار دی 220 صفحې او بړهګلۍ کره املا. او په دې کې ما مجروح صاحب ته ویلي وو که چېرې زمونږ نه کار اخلي بستان الدین بستان صاحب نو مونږ حاضر وي په بړهګلۍ کره املا کې به دا مونږ دی له صحیح کوو او ورکوو بیا ورته. دنیا هلال صاحب هم شته یو زه یم زه به انشاءالله مونږ دواړه به دا کوشش وکړو چې دوی له به په کره بړهګلۍ املا کې دا کتاب میلاوي او زه